موبایل یا ډیر زیات ګرمیږي یا ډیر چارج خوري نو دا به تاسو څنګه خپل موبایل چارج نه بچ کوئ چې خپل چارج صحیح ډیر کوي او نه ګرمیږي او نه هینګ کیږي. دا کومه طریقه ده؟ دغه طریقه زه درښیم. تاسو به لاړ شئ خپل موبایل سکرین ته. موبایل کې به تاسو خپل کوم ځای ته په کومنټ کې در کوم هغه یو اپس هغه یو به ډاونلوډ کړئ. پلی سټور کې هم شته ده او دغه یو کلیکئ چې دغه نه مخامخ ورته تاسو چې لیکلی شي کلوز آل رننګ اپس چې کومې تاسو په څه کار پکې نه وي کومو اپسونو کې کومې اپس تاسو نه استعمالوئ او هغه اپسونه تاسو چې روان وي تاسو ته پاته نه وي د هغې د وجې نه ډېر زیات موبایل چارج هم خوري او هینګ کېږي او ګرمېږي ډېر زیاته. نو راځئ په دغه باندې تاسو کلیک وکړئ. په دغې چې تاسو کلیک وکړئ نو تاسو ته بس دغه نه د ټول اپلیکیشن دا اوس یې روانې دي ځای اوس دي استعمالیږي. نو زه اوس دغه کې په سیسټم باندې زه سیسټم اپس تاسو ته ښکاري د هغې نه پوره هر څه څنګه کېږي لکه ټول اپلیکیشن یې زه لرې کولی شم خو دا زه نه لرې کوم صرف ما صرف سکرین ریکارډر شروع ده نو صرف سکرین ریکارډ پرېږدم. ښه نو دا کومې اپس ته نو دغه اپس درته زه ښیم. دغه یو اپس ته دغه یو اپس باندې به سمپل تاسو کلیک وکړئ چې تاسو به د هغې باندې اوس کلیک وکړئ. دغه یو اپلیکیشن به ځان نسي ډاونلوډ کړئ. دغه چې څومره اپلیکیشنونه دي تاسو کوم نه استعمالوئ نو هغه اپلیکیشنونه به کلوز کړي. دغه اپلیکیشنونه به ختم کړي لرې به یې کړي. تاسو موبایل او ګرمي ژبه نه دی تاسو چې لیکئ چې کلاس آل رننګ اپس په د هغې باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې تاسو به د هغې باندې کلیک وکړو نو اوس به دا ټول اپلیکیشنونه راوړي چې کوم اپلیکیشنونه تاسو موبایل کې روان دي او تاسو یې نه استعمالوئ. زه صرف سکرین ریکارډر استعمالوم نور نه استعمالوم ټول راسره روان دي. نو زه اوس د هغې د وجې نه مو ډېر زیات موبایل چارج خوري نو تاسو دا پوسه آل دغه باندې وینئ د هغې باندې چې هغې کې ټیک نشان وکړئ نو ټولې به لرې شي. ټول چې څومره دي دغه لاندې به وایه ټولې به لرې شي. ښه نو زه ټول نه لرې کوم صرف سکرین ریکارډر پرېږدم نو تاسو ته به دغې باندې به تاسو کلیک وکړئ. دغې چې لیکلی ده په دغې باندې به تاسو کلیک وکړئ. بیا به په ټولو باندې دغه ځایونو باندې کلیک وکړئ. دغه به تاسو څه کوئ لرې به کړئ دا ټول لرې کېږي خو زه ټول نه لرې کوم. په دغې تاسو کلیک وکړئ زر زر ښه سکرین ریکارډر مو ورسره پاتې شو ورسې وګوره پوسټ یې درته لیکلي یا دي زه یې ته ګوره زه یې ته ښیم apps are running in the background. دا مې چې بیکګراوند کې صرف ورسې دغه سکرین ریکارډر روان ده ځکه چې دا مو سټارټ کړی ده او دغه اپلیکیشن به تاسو بیا څنګه روانوئ نو سمپل دا لاندې به تاسو ته ښکاري په د هغې باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې په دغې تاسو کلیک وکړئ نو اوس به درته دغه اپلیکیشن راوړي به دا شین چې کوم ده په د هغې باندې به تاسو کلیک وکړئ. دغه اپلیکیشنونه به تاسو واپس دوباره هغه ځایونو ته راوړوئ نو دا به د سیر رننګ کې روانې شي. نو که ویډیو چا شیر کړئ پښتو ټي وي د سبسکرایب کړئ.